ورته ویل چې یا رسول الله ته کوم سپینګری شوي وې زه سورې هود سپینګری کړم سورې واقع سپینګری کړم موږ چې سپینګری کوم ځای کې ډېر مال او کوم ځای کې باندې کوم ځای کې بوچت منصب او کوم ځای کې بنئ یو ورځ ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم له وکاته د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ګيري په سر کې او د سودغان او د سره یو نون نسبکته ټو سپینو نکریز او تیل به چکله ولګول هم نه معلومه ده دوس خو په دوس خپکیږي ورته ویل چې یا رسول الله ته کوم سپینګری شوي زړی په درد کو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلې وې زه سورې هود سپینګری کړم سورې واقع سپینګری کړم سورې عما يتساءلون سپینګری کړم سورې تکویر سپینګری کړم منګ چې سپینګری کړو کوم ځای کې ډېر مال او کوم ځای کې بنئ کوم ځای کې بوچت منصب او کوم ځای کې بنئ کوم ځای کې شهرت او کوم ځای کې بنئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځل کې د رب العالمین دومره یره پرته وا چې دغه اثر په دې وختو باندې راغی او انسان باندې شکل پریشانی راشي په دې وخت کې ایساغه به سپینګری شي سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ قیامت الله عز وجل به آدم علیه السلام له وایي د دې خپل بچونه دې جهنم د پاره خلق را بار کراوي باسا څومره په څومره کې په زرو کې 999 د جهنم والا یو د جنت والا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما شومان من په دې وخت کې بډاګان شي تاسو کله دا سوچ پیدا شوی د رب العالمین د یره د وجي چې په هغه زرو کې 999 د جهنم والا په طرف روانيږي یو د جنت ایا زبر دې مزداق هم کبنو دا سوچ پیدا شوی چې د اسمان زنانه به دې مزداقي کبني دا سوچ د سره پیدا شوی چې زما د خور لور به دې مزداقي کبني کثیر فقط دغه سوچ چې دنیا څنګه پیدا کو خوراک او څښاک څنګه برابر کو جامې څنګه برابر کو نور څومره موږ پر خپل ځړ کې یره کړی د الله عز وجل نه یو وخت څه आवाज او چې زلزلہ کې څومره د انسانانو د کورونو راوتی او ټول جمعه راغلي وو کلونه وړاندې څنګه بنگلې پر خودلې په دې شوځه کې تقرر لرو چې الته کې بالکل نه بنگلا نو که الله عز وجل لاندې د اسمه کې چیرې کې او موږ په کې ورو غورځي به به صورت حالي دې جهنم نه موږ څومره یره کیو د خزي په باره کې موږ څومره یره کیو د خور او د مور او د لور په باره کې موږ څومره یره کیو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و ما جهنم کې ولید چې اکثر اهل د اور والا هغه زنانه وي خو موږ چرته اوس دې حدیث متاثر شویو د خپل خور په باره کې یا د خپل مور په باره کې یا د خپل لور په باره کې چې پیغمبر فرمایي اکثر اهل د جهنم والا چې د هغه زنانه دي زه سلیریش غنټه د خپل خور مور لور وغیرہ د شری امور لاندې تعقیب کم چې آیا دا په خپل کړن او عمل باندې ور لذي او کدار جنت په طرف روانه ده زکه سړی په سړی کې یره چې ختميږي د ګناه د وجه ابو بکر صدیق دا جنتی صحابي دی ابن قیم په حد الارواح کې غوښت پیش کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبب دویم کس جنت ته داخليږي یو ورځ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ملګرو له ویلي وچا د مریض پښتنه کړي ابو بکر ویلې ما سار منځنه ورستا وچا صدقه ور کړی د وېما د عبدالرحمن په لاس کې ټوکړه ډوډۍ واغه مې راواخله الا مې ور کړه وچا روشن ولې د وېما وچا چې راځه کې برخه خسره وېما وې دقه خوینه په یوسا کې نه راځم کېږي مګر دا جنت ته داخليږي د جنت اته دروازې دي چې کوم عمل کړي الله عز وجل به د مقدر دروازې د خوان ور باندې आवाज ملائکه چې راځه ابو بکر ویل یا رسول الله د شیو کس په چرته موجودي په دې ملګرو کې چې د جنت د ټولې دروازې ورته आवाज کوي چې اوس ما په طرف باندې روان شه وی امید ساتم ابو بکر شاغه بتای دین د اسلام درې سو شپې ته خوینه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله عز وجل چې کله بندر اراده جنت داخله دوه کې په دې کې ورته باج خوینه برخه ورکی ابو بکر ویلي وی د اسلام د درې سو شپې ته خوینه ټول پتا کې موجود دي نو هغه ابو بکر چې هغه جنتی دی هغه ابو بکر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورسره جنت ته ځي هغه ابو بکر چې د خیر خوینه را جمع کړي هغه ابو بکر چې جنت ټول دروازې ورته आवाज کوي هغه ابو بکر چې 300 خوینه د اسلام پکې دي به مې عمرغه ګوري سوې کاش زدا مرغه وي است ختم شوی وي نو سره حساب شنو سره کتاب بل تربان عمر بن الخطاب
امیر المؤمنین هغه ویلي وي کاش زه یو ګډ وې ګډ یو خاندان یو کورنۍ صرف کړی وې چاخ کړی وې د هغې نه وروسته بیا چې مېلمانه د هغه راغلي وي او په هغه مقام کې حلال کړی وې او ایسته هغوی زه خوړلی وې ابو ذر ویلي و چې کاش زه یو بوټی وې انس ابن مالک ویلي و چې کاش زه مې یو بوټی وې ختم شوی وې د سفیان ثوري رحمه الله په باره کې دا خبره راځي وروسته د یو بل اثر به هم ذکر شي او عادت یې وې د رب العالمین د یرې د وجې نه امام قرطبي رحمه الله فرمایي کله به په تشي مې تیزو کې اذن وینم لاړه ته وګوره چې ما ته د الله رب العزت نه څومره یره کړې ده د سفیان غوندې زمنګ نه په تشي مې تیزو کې چېرته وینه لاړه ده یا نه ده لاړه بل هېڅ خبره په دې سفیان ثوري کې نه وه فقط او فقط همدقه مسله وه چې هغه د رب العالمین نه یېرېدو انس بن مالک د الله عز وجل د یرې د وجې نه په آخر کې ړوند شو عبدالله ابن عباس د سترګو لاندې تربه چې تا کتو امام ابن قیم رحمه الله هغه تر پیش کړی دی تا به داسې ګمان کوو لکه د څپلۍ د زړې څپلۍ زړه تسمه د لاندې طرفونه اړخونه ټول تک تور شوه ته ګوره زموږ د دین مشران دي الله عز وجل دې صحابه مبارکې دا خبره کړې ده فان آمنو که دې ټول وروسته انسانانو داسې ایمان راوړو ای د رسول ملګرو لکه څنګه چې تاسو راوړی د دا د هدایت والا دي کنې دا ګمراهان دي ته وایې د عایشې غوندې د ارمان کله کړي د انس ابن مالک غوندې د کله ژړلي د عبدالله ابن عباس غوندې د کله ژړلي د عمر ابن خطاب غوندې د کله ارمان کړي د ابوبکر غوندې کله د ارمان کړی دی د ابو ذر غوندې د کله ارمان کړی دی د عبدالله ابن مسعود غوندې د کله ارمان کړی دی چې ستا په دې زړه کې د رب العالمین یره پرته وي تقرر او د هغې خپل اثر ښکاره شي نو ګناه زړه د منځه وړي حسن بصري به دا ویلې وی لایق دی چې انسانان د رب العالمین د یرې د وجې نه وژاړي او بیا یې ویلې د هر شي دپاره وزن شته دی سوا د اوښکې نه چې د الله عز وجل د یرې د وجې نه توی شوې ده ته وګوره موږ څومره وژړل ژړا مو په دې کې ده چې به طور مثال بارګین کې ګاډي خرڅ نه شوه ژړا مو په دې کې ده چې به طور مثال زموږ د ځمکې حاصل لا نه وړو ژړا مو په دې کې ده چې دغه لوی منصب مې انتخابو هغه زما نه لاړو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه اوښکه چې د الله عز وجل د یرې د وجې نه د انسان د سترګو نه راوځي را پرېوځي جهنم له د انسانان الله عز وجل نه بوسي